اور بد مخکل کڑے ناوی زد پا لپو لپو لاڑی تیرو ما زد پا لپو لپو لاڑی تیرو ما ملگرو ټول را پاتې خو ټیک ټاک ودرېږئ داسې کار دی چې شپه ده زه د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړم که چا چاته نمبر نه یې رسېدلی کم ملګري د لرې نه راغلي او زه ډېر خوشحاله یم سالاره وینې پرېږده چې راغونډي سړی د مچو غوندې چې ګبین ته جوړ شي او لږ لږ د سالار کیمرې ته پرېږده ټپې هم کوو شعرونه هم کوو زه خوشحاله یم چې زه نن صدر وم اوله کې خفه وم خو اوس خوشحاله ځکه یم چې ډېر ملګري لاړه لږ پاتې شو نو که زما د یو پښتون کشر په حیث باندې ما ته خلک کښېنني خیر دی خو که زما پښتون مشر ته کښېنني نو بیا به زه خفه کېدم او ما ته لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی دپاره هم تاسو په کار یئ راشد خان راشد څه شو راشد راشه د ملګرو ته یو څو تودې تودې ټپې کوو بیا ځو زه د واده د زلمي عادل ارمان خاموش صاحب سیماب صاحب ضمیر صاحب سالار صاحب باقر صاحب احساس صاحب د ټولو ملګرو مننه کومه دا زمونږ پښتون وطن دی موږ به مشاعرې را جوړو دغسې موقع به را جوړو دې سره به ورو ورو بلد کېږو خیر دی ښه موږ به چل زده کوو دا ټپه بیا وایم اول یو څو شعرونه ضمیر صاحب وایي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته الوت له ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته او حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خو لکې خبرې ملغلرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ته دې د زړه دروازې لرې ساته ټپې دي او ټول انجای کوي او را سره کوئ ښه او ډکي را ټول که اور پې بل کا او زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکومه زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکومه او تا وینن زم سبا به راشمه میاشتې دې تېرې کړي کلونه دې شمارمه میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمارمه او زمانه دواړه کاره نشي او یوه مې چن کړم بله غاړه درکومه او یوه مې چن کړم بله غاړه درکومه او جانانه ستا په جدایۍ کې وای لکه خارو په نارو کلي خبرومه لکه خارو په نارو کلي خبرومه او د کمرګۍ کاکا ته وایا ای کنزل دې نه کړي واښه مارې بلې دینا او کنزل دې نه کړي واښه مارې بلې دینا او پیره بابا په ډاګي ولوای ای پتا تیریږي دیوانه بابا لذینا او پتا تیریږي دیوانه بابا لذینا او د یارانې مې ورته ووې ای جنۍ د کورا پورې تلا ویرې کاونه او جنۍ د کوره پورې تلا ویرې کاونه او یو مې ګل کړی کمیس پروت دی وای دا بل کمیس د یار غوی موله جوړومه او دا بل کمیس د یار غوی موله جوړومه
ورا واخل رڼاو کا اے سبب وای چې ما خوب لیدلی اونا او سبب وای چې ما خوب لیدلی اونا ډېره زیاته مننه خوشحاله او آباد اوسئ